د لوی څښتن تعالی په سپیشل نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ونه دوستانو په دې هیله چې جوړ اوسېږي او زموږ تیر خبرونه به هم تاسو کتلې وي. دوستانو څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ مختلفو برخو ته کار کوو او دا ځل مو بیا هم د فیشن برخه وټاکله چې په نوي لباسونو تاسو ته وښایو همدارنګه چپلکې او څه شیان چې ژمي لپاره یا هم د اوړي موسم لپاره دي ټول به تاسو در معرفي کړو. نو د خبرونو تر پای پورې راسره اوسئ. دوستانو راغلو میټرو فیشن ته. دغلته د دې فیشن میټرو فیشن مسؤل موږ سره ولاړ دی. سلام علیکم. خیر اوسئ. ډېره مننه. که لومړی لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه یم عثمان د میټرو فیشن منیجر یا مسؤل. ډېر ښه. راځئ عثمان جان دا راته ووایئ چې نوي ایجابونه راغلي دي او لباسونه به هم راغلي نوي. لباسونه هم راغلي دي، موږ سره حجابونه هم راغلي دي چې ټول به رختونه باندې رختونه دي او ریپ ته لامنه او ټیک ټاک په راغ باندې دا جوړ شوي. دوستان داسې به وکړو دغه خواته به راشو دغه ځای نه به پیل وکړو. الهام جان به دغلته الهام جانه دغه حجاب ته راواخله دوستانو ته په دې به خبرې وکړو. راځه عثمان جانه په دې خبرې وکړه. نستونیم فکر کوم ریپ دی که نه؟ او لستونیم د دې ریپ دی مکمل او آل سیزونه راځي او مکمل د ټول کلاس کار دی پروکې او چې د مشتریانو تقاضا دي ډیزاینونه کې ډېر دی او همداسې دا نور هم دی. دا بیا په بخښنې سره عثمان جانه دلته تاسو خپله دا تیاروئ که نه کوم بل ځای نه راواردوئ؟ تیار اخلو کابل کې دا لکه نمایندګیان دي هغې ځای نه موږ تیار اخلو. ښه یعنې تاسو یې دلته خپله نه جوړوئ؟ او نه داسې کوم یو مشتری وغواړي چې مثلا په دغه ډیزاین تاسو یې موږ ته اماده کړئ بیا داسې امکانات شته؟ کولی شو ولې نه. بیا تاسو هلته فرمایش ورکوئ؟ هلته فرمایش موږ ورکوو چې دغه ډیزاین کې موږ ته جوړ کړه جوړوي انشاءالله. ښه دا بیا د دې قیمتونه څنګه راځي؟ قیمتونه د دې به تر 12,900 راځي. 12,900 تخفیف شته پکې؟ ښه بالکل. دلته بیا دوستانو بل ایجاب هم شته دی چې واقعیت ښه نظیفه مرۍ هم پکې کارول شوي دي او تاسو مهرباني وکړئ عثمان جانه پرې خبرې وکړئ. دا هم بیا د دې لمن هم ټول ریپ راځي. ټیک ټاک رخت دی دا چې بهترین نور دا رخت چې دی که نه د مشتریانو تقاضا پکې ډېر دي. د رخت هم نور دا هم ټول د لاس کار دی پکې ښایسته کار پکې شوي دي. مشتریانو تقاضا دې کې هم ډېر دي. او بله خبره دا چې دغه دی دا د اوړي لپاره کارول کېږي د ژمي لپاره؟ دا اوړی ژمي البته په ننګرهار کې که نه په کابل کې به مو کارول. بعضې رختونه دی چې لږ ډبل هم راځي خو دا چې دی عموما اوړی ژمي استعمالېږي دا رخت. او ځینې ایجابونه ما کتلي عثمان جانه چې بخمل ټکې نه ورته جوړ شوي دي. هغه هم موږ سره شته انشاءالله موجود. نو دوستانو خبرې به کول ته چې ایجابونه ډېر زیات دي نو الهام جانه ته هم راسره اوسه. دلته یو بل ډیزاین دی چې نستوڼي بیا دا رقم دی. الهام جانه ته دوستان ته واخله که شک لري نو ډیزاین مختلف دی لکه چې عثمان جانه څنګه ډیزاینونه مختلف دي. دلته بیا دوستان ته راواخلو. ښه دا بیا مکمل که شک لري مخکې چې تر اخره پورې خلاصېږي. هغه فکر کوم کمربند درلوده که نه؟ او کمربند هم لري مکمل. زیاتره جنسونه به کمربند لري او بعض یونې به دغه تکه چې دا د دې تکې نوم د دې ټیک ټاک دی. مخکې هم تاسو ته یاد ټیک ټاک دی نوم. ښه دوستانو ښه یخ دی او که کوم خویندې غواړي ته استفاده وکړي کولی شي په دې اوړي موسم کې ښه دی. تکه هم یخه ده او دغه دی. بیا د همدې په ډیزاین چې دی دوستانو فقط رنګ یو څه تغییر دی او دې تر څنګ نه څوڼې ډیزاین یې تغییر دی. الهام جان دوستانو ته دا وښایه نو دې کې بیا رقم مرۍ دي که نه؟ مرۍ کارول شوي او ترڅنګ یې غمي دي. همداسې دی که نه؟ دا بغیر دلته دننه په هېواد کې هم جوړېږي. تاسو ویلی که نه د بهر هېوادونو نه هم تاسو دا ایجابونه واردوئ؟ بهر هیوادونو کې دومره ښه ډیزاینونه نشته نو بهر هیوادونو کې دومره هغه نه لري لکه افغانستان کې ډېر استعمالېږي دا. بالکل. نو دوستانو داسې به وکړو چې
اخوا ته بلاړ شو دغه جابونو تصاویر به تاسو ته الهام جان خو موږ بلاړ شو د ځنې نور د خزینو لباسونه د پاغي بلاړ شو څنګه عثمان جان تاسو څنګه سلری لري ګرځي عثمان جان ها لیدونکو عثمان جان وزه وزن تاسو ام پروډوسري کوم هغه دکان له وصل پیسې ورې کوم څنګه یا تاسو دغه وکي تاسو پروډوسر شي پریزنټر شي زه به دکان وصل شم څنګه خرازي بارات نو لاړ به شو د خواته الهام جان تاسو به د لباسونو ملګرو ته وخی او مونږ بلاړ شو نور لباسونو ته ملتیا را سره وکي د څنګه مې چې ویلې لباسونه به هم خبرې کوو دغه د لباس شګوري پنجابي دی نو زه اگر دغه شیانو کې دومره معلومات نه لرم نو معلومات به تاسو خپل عثمان جان درکړي مهرباني عثمان جان دا به موږ سره کاټن راځي راخته چې فینسي جوړو کې دا راځي مکمل د خامه کار هم پکې کېږي او لامنې چکن کاری به ورسره راځي او د سره به مکمل سیټ دی 100% شلوار دی او صادر هم به ورسره مونږ سره راځي چې صادر به ډېر ښایسته ډیزاین کې مشوي ده او نرم کاج دی عموما د مشتریانو تقاضا چې دی نرم کاج دی اوس ګرمي هم د ننګرهار کې نور بهترین ډیزاین دی دا به کاټن دی نوې مونږ سره عثمان جان دا د کوم ځای نه راوړی دا لاهور او کراچي نه مونږ دا زیاتره راوړو ځکه چې دلته به کپړې ملاویږي او ډیزاینونه ملاویږي نو دلته د بل لباس سره شو دوستانو واقع دا نوی ډیزاین نه دي ډېر ښایسته ډیزاینونه دي پنجابي لباسونه دي هغه خوند چې پنجابي لباسونه خوښېږي نو کولی شي بیا راشي او ترلاسه هم کړي مهرباني دا به هم موږ سره مسې کاټن راځي چې لمنه کې هم چکن کاری ده او صادر دا به د لاس کاري عثمان جان دا او ماشین ده ماشین کار ده دا عموما او د لاس به دومره صفا به پکې نه راځي 3 پیسه لري که څلور 3 پیسه ده دا شلوار به هم صادر به موږ سره کېږي سلور پیسه ناراضي پکې نور خسته کار دی نور د دې به فروشات دی ورځ کې ډېر زیات دي وړه ده کنه وړه ده نو دوستانو په وړ کې به همدغه سه نرم تکې چې یخي ځکه چې په ننګرهار کې ګرمي ډېره زیاته ده دوستانو څنګه مې چې ویلې تاسو ته به ځینې لباسونه هم د خویند دپاره وښیو چې په دغه وړي موسم کې ترې ډېر استفاده کړي عثمان جان به په دغه سپین لباس باندې تاسو ته معلومات درکړي دا به موږ سره پنجابي کې راځي کاټن دی راځي چې اوړي لپاره بهترین رخ دا دی به موږ سره چې خامه کار پکې شوی دی او لاندې لمنه کې چکن کاری دی به موږ سره او شلوار هم موږ سره 3 پیسه راځي دا شلوار دی کمیز دی صادر او صادر کې هم ډېر ښایسته کار شوی بله دلته بیا ځینې شی پکې کارول شوي دي چې ډېر نظیفه شی دی به وروسته به تصاویر تاسو ته الهام جان وښیي او د بل تغره شو عثمان جان دام کاټن دی فکر کوم دام کاټن دی موږ سره نو دا ډیزاین دی ورځو کې دی به فروشات ډېر دی مشتریان څخه آزادي کې ډېر دی موږ سره چې دې کې ډېر ښایسته کار شوی دی د دې هم همداسې به 3 پیسه ده او لمنه کې چکن کاري ده نو د دې چکن کاري مشتریان تقاضا ډېر دی که داسې یو مشتري وغواړي عثمان جان چې مثلا یو پنجابي جوړ تاسو موږ ته وارد کړي دغه مشخصات ولري هغه بیا کولی شي تاسو هو کولی شو موږ سره هر رقم ډیزاین هر رقم رختونه موږ سره موجود شته یعنی دا خو اوس ګنډل شوي دي که نه بیا داسې تکې په حساب هم تاسو سره شته نه او ناګنډلې هم موږ سره ناګنډلې هم شته دوستانو بیا به هغه هم تاسو ته وښیي دلته د ماشومانو جوړې هم شته هغه به هم تاسو ته وښیو ځینې نور لباسونه دي مختلف لباسونه دي دلته نن په ټول تاسو ته یو درښیو نو رابه شو د بل جوړې ته عثمان جان په دې باندې به خبرې وکړو د دې به لون کاټن د دې راخته لون کاټن په نوم باندې دا مشهور ده دام نور هماغسې مشخصات دام لري ټول یعنې فقط رنګونه تغییر دي صرف رنګونه تغییر دی د دې او ځکه چې د مرینا او د دې وخت نه دی هغه به لږ ډبل دی زمستان کې هغه به ژمي کې بیا دا به مکمل کاټن دی نو څنګه د خوښه ده چې بلې خوا ته لاړ شو ځینې متفاوت لباسونه به دوستان ته وښیو صحیح ده الهام جانه موږ به نور لباسونو ته لاړ شو څنګه مې چې ویلې نو تاسو ته مختلف ډیزاینونه ښیو دغه چې موقعیت ډېر او ښایسته او
ډېر ښایسته رنګ دی که نه الهام جانه او نو ګرد په دې به عثمان جان خبرې وکړي ډیزاین خو زما ډېر خوښ شو د دې بیرغ موږ سره به کاټن کې راځي چې ګلداره دی که نه او ګلداره دی مکمل مونیرا برانډ دی چې مونیرا برانډ کې زموږ افغانستان کې ډېر نوم لري او ډېر ښه ډېر ډیزاینونه موږ سره جوړوي او نورې خان کې هم ډېر دا ستاسو په خوښه جوړېږي بیا تاسو ته رالیږي نه هلته مونږ فرمایشي هم جوړوی شو نور دا مونږ تیار اخیستی ده او فرمایشي هم مونږ ته جوړوی شي زیاته ډیزاینونه مونږ بالکل دوستانو نستوڼو او لمنه کې ځینې شیان کارول شوي چې ډېر نظیفه کار پکې شوی بیا همدغه څه چې دلته لمن کې کارول شوي بیرته په نستوڼو کې هم کارول شي دا هم 3 پیسه دی که نه عثمان جانه صادرې راځي او شلوارې به مونږ سره راځي صادرې هم ښه دی یخ دی او منظم دی د لاس کار دی که د ماشین کار دی دا عثمان جانه دا ماشین کار دی ځکه مونږ خو پکې دومره معلومات نه تاسو ته پکې عموما دا زیاتره ماشین کار دی دا د دې ډیزاین او د دې ډیزاین به یو شی عثمان جانه او ډیزاین یو دی صرف رنګ تغییر کوي بیا جالبه دا ده دوستانو چې هماغه کوم غمی چې دي هلته کارول شوي دې کې هم کارول کړي خو بیا د په بعض ځایانو کې هم همدغسې رنګ تار دوی کارولی دی واقعیت ډېر ورسې منظمه ورسې ښایسته جوړه ده مونیرا برانډ دی ښه ډیزاینونه مونیرا دا به دلته هېواد کې جوړېږي که نه نه دا لاهور ده عموما لاهور ډیزاینونه مونږ دا کاټن به ټول د بل هېواد نه راواردېږي خیر دوستانو دغه لباسونو ځینې تصاویر به تاسو ته الهام جان وښیي موږ به لاړ شو نور لباسونو ته بیا دلته بل لباس ته راغلو چې واقعیت رنګ ډېر ښایسته زیرهي رنګ دی ته وایي که نه تازه ښه دی رنګونه خو پېژنو دوستانو که نه څه عثمان جان به تاسو ته پرې معلومات درکړي دا به موږ سره لونګه کې راځي لونګه په نوم باندې دا مشهور دی چې به نیم دی دا به هندي لباسونه یا پاکستاني دا هندي باندې مشهور دی دا ډیزاینونه او چې مکمل دا به هم د لاس کار پکې شوي دي او غمی هم پکې کار شوي چې ډېر ښایسته دي بالکل یو رقم خالونه دي دا که نه خالونه پکې کار شوي دي چې ډېر مشهور دی دا نور نه سبا د دې به فروشات یې ډېر زیات دی چې یخن کې هم ډېر ښایسته کار شوي دي همداسې لستونه هم بله دوستان لمنه یې تاسو وګورئ فیتې پکې کارول شوي یو رقم ډېر ښایسته کار پکې شوي دي لمنه کې نور لمنې جال راځي بالکل سره ښایسته کار بالکل دې باندې به که مثلا په ګنډلو باندې ستا په نظر څومره وخت به تېر شي عثمان جانه والله د ګنډلو په حساب باندې داسې خاص معلومات نه لرم ځکه چې دا ډیزاینونه دلته څوک نه شي ګنډلی کولی شي خو بیا داسې صفایي چې دا لري نو که تاسو ته مثلا یو مشتري راشي کتلاک در وښیي چې دغسې لباس ما ته راوړه یا وګنډه تاسو بیا څه کوئ ورته جوړوئ کوشش کوو چې ورته راوړو نور د کوم یو چې زموږ د وس مطابق که نه چې ګنډلی شو بیا ورته ګنډلی ښه خبره ده بالکل نو د بل لباس ته به راشو عثمان جانه هغه فکر کوم هغه څو پیسه و دا 2-3 پیسه او دې ته به شی وایي دا محفلي کالي دي نو دا به محفلي دی فنسي دی هغه هم موږ سره فنسي او دا هم دی فنسي دی دا به چپندار دی موږ سره چې مکمل دا ټول غمي دی د لاس کار پکې شوي دي ډېر ښایسته ښکاره کېږي او بالکل مرۍ دي یو رقم او بیا داسې یو رقم چې ورته نیشه مرۍ ورته وایي که ښه ده چې بعض شیان باندې پوهېږو نو دوستانو واقعیت کوم ډیزاینونه چې دغلته دي نو ښه لباسونه دي د اوړي لپاره منظم لباسونه دي او فکر کوم عثمان جان به یو څه تخفیف هم تاسو درکوي کولی شي راشئ او دغسې نه کوم لباسونه چې ستاسو خوښ دي ترلاسه کړي د ماشومانو لباسونه هم دي ځینې نور لباسونه به هم تاسو ته ښیو بیا به وروسته زه دلته ځینې د ځوانانو دپاره نوي جمپرونه یا هم څپلقې بوټان دغه شیان هم شتون لري هغې باندې به هم خبرې کوو څنګه عثمان جانه که اوس نو تاسو مخکې شئ موږ به درپسې یو چې چېرته هم تاسو وړئ موږ به در سره ځو دوستانو ما عثمان جان راغلو بلې برخې ته چې دغلته ځینې جوړې ایښي دي دا به عثمان جان خلاص کړي خبرې به پرې وکړي مهرباني
دا ډیزاینونه موږ سره فل حال ټول مکمل نه راغلی دا چې کولی شو خلاص کړو ولې نه دا به موږ سره اوس راغلی دي نوی خالدار دی که نه او دا به خالدار د فینسي جوړېدی ته وایي یعنې مخفلي لپاره دا چې د ستوني کې هم ډېر ښایسته کار شوي دي همداسې به یې لمنې کې هم شوي دي د دې تکه جالي ده که د دې جال راځي بیا لاندې استر خوړل کېږي ورته لاندې استر خوړل واقعیت ډېر ښایسته نیشنل او ډېر لوکسه جوړ شوی دی نو الهام جان ته دوستانو ته وښایه دغلته چې د غمي کوم پکې کارول شوي دي زما په اند که دې کې یو نوښت شوی وی هغه یو نظر دی نو بل رنګ غمي که پکې وهلی خو به نه وی ښکاره شوه بیخي به تور سره د لږ شانتې په هغه ښکاره کېږي نور رنګونو سره ښه ښکاره کېږي پښتو سره او نستوڼې هم ډېر ښایسته ګڼل شوي نستوڼې بیا غټ دي سایز یې لږ غټ دی مختلف سایزونه دي پکې څو پیسه دي دا به 3 پیسه مو سره راځي چې هم صادر راځي چې صادر کې هم ډېر ښایسته کار شوي دي نسبت د هماغه لستوڼي کې صادر کې هم ښایسته کار شوي دي ښایسته واقعیت د اوړي دپاره دومره دغه نه دي یا ګرم نه دي خو اوړي کې هم خدای په ژمي کې ډېر ښه محفلي دی نو ته نه یوازې په محفل کې به یې غل خلاص اوړی ژمی دا به نو دغه جوړې چې دلته ایښودل شوي الهام جان د تاسو تصویرونه هم وروسته وښایي نو رابه شو عثمان جان دې ته چې کوم ناګنډل شوي تکې چې تاسو سره دي هغه هم دوستانو ته وښایو صحیح ده امید جانه راځه هغه ناګنډلې دوستانو د دوی د عثمان جان بل ملګری چې دی دلته دی نو دا هم همکار دی یعنې پاین ځینې لباسونه به راواخلي نو دلته به دغه لباسونه راواخلو دا به یې موږ سره ناګنډلې کې راځي د چې کتلا کې ده مکمل کاټن دي دا عثمان جان کاټن راځي عموما دې وخت کې کاټن سیزن دی کاټن د دوستانو ګلداره دي او خامک کار پکې شوی دی نو بیا کوم کس غواړي په خپل ذوق کې وګنډي چا رقم یې ګنډي نو هغه بیا هغوی پورې تړاو لري دا یې ناګنډل دي موږ سره بیا دا 3 پیسه هم راځي ښه کمالا چې شلوار هم پکې شته صادر هم پکې شته بیا یو رنګ سره دا دی دا هم دی کتلا کې دی چې دی هم ډېر ښایسته رنګونه کې عموما موږ مختلف رنګونه لرو ډېر لرو پکې دا هم کاټن دي که نه او دا هم کاټن دی راځئ پې خبرې وکړو عثمان جان چې کوم ځای نه هم راوارد کړي دي کوم ځای نه هم راوړي دي او دا من لاهور نه راوړل ښه عموما ستاسو دغه ټکې ټول د لاهور نه دي که ګنډل شوي که نه ګنډل شوي دوستانو ډېر ښایسته رنګ دی او دلته بیا پکې مکمل چرمه ده فکر کوم دا لاس ښه د لاس خامک کارول شوی ده واقعیت دا به ډېر وخت هم نیسي ځکه ډېر میده او ډېر نظیفه کار کېږي نو دوستان کولی شي چې په دغه موسم کې دغسې جامونه چې استفاده وکړي خویندې واقعیت یخ هم دي او منظم دي ښایسته رنګونه هم دي مختلف رنګونه دي دوی سره موږ سره بیا مختلف رنګونه دي هر ډیزاین کې او دا هم دی موږ سره دا مرینا دی مرینا او مرینا دی یعنې لږ شانتې ډبل دی یعنې د ژمي دپاره دی پیسه یا نه اوړي دپاره ژمي لپاره نو دوستانو دا هم ګلداره دی ښه ډیزاین دی او تکه یې نسبتا لږ څه ډبل دی نو کولی شي بیا مثلا دې نه چې په ژمي کې استفاده وکړي دا څو پیسه دي بیا دا هم 3 پیسه راځي عموما ټول 3 پیسه راځي 3 پیسه صادر هم دی ورسره شلوار هم راځي ورسره ډېره مننه عثمان جان دا چې دوستان راسره ستړي نه شي نو الهام جان به تاسو ته ځینې تصاویر وښایي موږ به لاړ شو بلې خوا ته دوستانو دغلته څنګه مې چې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د ماشومانو جوړې هم شته دغه جوړه ده چې عثمان جان به تاسو ته چپنې جال دی چپنې چې ټول خامک کار پکې شوي دي دا به خپل هغه پیرانې ده کمیسې دا بیا د کوم ځای نه راوړي دي دا هم لاهور نه راوړو ښه دا ټول فکر کوم دلته به هم ګنډل کېږي ځکه ډیزاین یې داسې لږ وطني غوندې ښکاري څنګه ډېر ښایسته ډیزاین بالکل ګنډل شوي دي بالکل
په یو ډیزاین موږ سره پیدا راځي ښه او دا به ډېر ښایسته کار شلوار دی که نه او چکنکاري پکې شوي دي چې محفلي دی عموما ډیزاینونه ښایسته کار پکې شوي او پرتګي به شلوار دی واقعیت دوستانو هغه د چا خبره ماشومان هم ښه دي چې ښه وساتل شي او ورته ډېر توجه وشي د کوم ملګرو چې اقتصادي وضعیت ښه نور کولی شي چې راشي بلکل ډېره مننه دوستانو د ماشومانو نورې جوړې هم شته د هغې به تصاویر تاسو ته وښیو دغه درې ډیزاینه چې کوم موږ تاسو ته وښودل نو د همدغې ډیزاین په مطابق نور ډیزاینونه هم شته تصاویر به تاسو ته الهام جان در وښیي دلته دغه کوم جمپرونه چې دي جاکټونه البته هم د واسکټ په شکل دي نو ښایسته نرم هم دی عثمان جان به تاسو ته معلومات درکړي چې دا ډیزاین اوسنی دی که پخوانی دا مکمل ډیزاینونه اوسنی ده خو نوی راغلی چې ډېر ښایسته کار پکې شوي دي یو مخ لري که دوه مخه دي دا دوه مخه دی عموما موږ سره دوه مخه دی چې یو مخ یې به موږ سره تور راځي یو مخ یې پیدا او بل مخ یې عموما بیا ساده راځي ځکه چې بعضې خلک ساده ډیزاین خوښوي ساده دې دا تکه بیا د څه شی دی فراشوت غوندې دی کانفس ده عموما کانفس راځي چې برانډډ دی نو دې وخت کې ما ته بیا زنګ راغی نو څه به وکړو دوستان څنګه چې عثمان جان ویل دا نو دوه پیسه ده دوه مخه لري په ډېرې وخت سره دوه مخه لري نو تاسو کولی شئ چې هر مخې نه استفاده وکړئ کولی شئ همدا ټول رنګونه چې دي بیا مختلف ډیزاینونه دي خو نو رنګونه سور او طلایي او دا کوم رنګ دی عثمان جانه دا د فولادي رنګ فولادي رنګ دا تاسو کوم ځای نه راوړل دا مونږ چین نه واردوو چین نه دی برانډ دی ډېر مشهور دی او نن سبا افغانستان کې زموږ خپله بیا برانډ دی ښه ډېر دې کې بیا سپلای مونږ سره شته ده جاکټ هم شته جمپر نو دلته به راشي جمپرونو ته چې جمپرونه خو عموما په ژمي کې اغوستل کېږي بعضې مسافر وروڼه راځي چې وخت یې وایي چې والا خارج ته وړم ځان سره هلته وایه ښه دی مونږ بیا دا ډیزاینونه ډېر ښه نو دوستانو جمپرونه شته خو اوس خو په ننګرهار کې د جمپرونو موسم نه دی کېدای شي وروسته بیا نو تاسو ته عثمان جان ښایسته ډیزاین جمپرونه هم راوارد کړي فعلا نو دغه واسکټ شکله جمپرونه چې دي دا نو ستاسو خدمت کې دي څنګه ښه ده چې یو دانه تا هم اغوستی او یو دانه ما هم اغوستی څنګه او ډیزاینونه یې ښه دی ډېر او دا خو نن سبا د دې موت یعنې فکر کوم نه ځي نه ختمېږي چې څومره وخت هم پرې تېر شي دا بیا هم استفاده کېږي نو الهام جانه لاړ به شو نورو لباسونو ته څه شد مونږ بل انګل ته رسېدلي ته اوس همالته یې چېرته وې دوستانو دلته سرپایانې دي چپلقې نو چې عثمان جان به تاسو ته معلومات درکړي دا هم MF دی که نه MF برانډ دی دا مو سره ستاسو خپل برانډ دی دا زموږ خپله برانډ دی مخکې مې یاداوری وکړو چې دې کې هر شی موږ سره موجود شته یعنې جاکټ جمپر او همداسې نور سکیچر هم موږ سره د دې کوالټي او ریزلټ څنګه دی اوبو سره څنګه دی کوالټي نو فول واټر پروف دی دا د دې تله به موږ سره پیور راځي او چرم دی چرم دا نه ستاسو خپل فرمایش دی زموږ خپله څنګه دی بیا مشتریان خوښوي مشتریان نن سبا هم دا MF پسې ښه دی دوستانو دغه تلې ډېر ښایسته نرم دي او دغه دوستان چې مثلا کوم تکلیفونه لري نو کولی شي استفاده دا ټول هماغه MF دی خو ډیزاینونه یې دغه دي
هم ډېر ښایسته ډیزاین دی لکه سنګین پوش خلک لپاره خپل پلار ته څوک ویسي ښه مشران دپاره ښه ډیزاین دا هم بیا موږ سره مېخ راځي عموما نو ډیزاینونه موږ سره مېخ دی مختلف دوستانو دلته ډېری چپلقې سربایان شته دي نو تاسو یې ګورئ تصاویر کې نو دلته به اوس په جوړه نور بوټانو به هم خبرې کوو چې نن سبا په ژمي کې بیا البته په اوړي کې هم خلک ډېر استفاده کوي استعمالوي سکیچر نو دا به زه راواخلم که ستاسو اجازه وي که نه دوستان به وګوري سکیچر دی که نه دا سکیچر دی ښه دا په وروستیو کې عثمان جانه ډېرو به دغه سکیچر یې بیا بدل هم راوتی دي او لوکل هم ورته ده د دې به بیا شناخت څنګه کوو څنګه وپېژنو شناخت یې دومره په اسانۍ سره دا مشتریان نه شي کولی ځکه چې دوکاندار دی اوس خو په هر رقم بیې خرڅوی شي که نه خو موږ سره بیا درمیانه ډیزاینونه هم شته ده اوریجنل هم موږ سره موجود شته ده نو دا بیا درمیانه کې راځي چې فاته ډېر ښه کوالټي لري بالکل نو دوستانو سکیچر کې واقعیت ما لیدلی دومره زیات شوي دي هغه اصله بدله څوک نه پېژني چې اصله کمې وده بدله کمې وده الهام جان هم فکر کوم مصروفه دی نو دغه بوټان به تاسو ته وښایي سکیچر بوټان دي واقعیت ما څو ځایان لیدلي دي چې کله چې په دغسې ځایانو کې په یو نرخ ورکوي په بل ځای کې په بل نرخ هغوی هم وایي چې نه دا اصل دی ډېری هېوادوال بیا پرې نه پوهېږي ډېری نه پوهېږي موږ سره عموما قیمتونه کې هم ښه قیمتونه موږ مخکې وړو ځکه چې دا ځای موږ مخکې وړو که نه او جنسونه هم ښه جنسونه راوړو ډېره مننه عثمان جانه خوشحاله اوسئ دوستانو د خپرونې وروستۍ شېبې دي الهام جان به تاسو ته تصویرونه در وښیي او ما عثمان جان ته اجازه راکړئ نو تر بیا هم پولیس اختن ته لاس سپارم ښه وخت ولرئ